السلام علیکم ګرانو پښتنو ورونو، که تاسو چېرته زما چینل نه یې سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ. هیله لرم چې ټول په روغ یاست او جوړ به یاست. دوستانو نننۍ ویډیو په دې اړه ده چې څنګه نعت ترتیب او جوړ کړو. دوستانو چې نعت ترتیب او جوړولو لپاره تاسو ته د دوه اپلیکیشنانو ضرورت ده چې هغه به تاسو دواړه له ګوګل کروم څخه را انسټال کړئ. ګوګل کروم څخه دا پلی سټور کې نه پیدا کېږي، دغه یو پلی سټور کې پیدا کېږي، دا به هم له پلی سټور را ډاونلوډ کړئ. او یو بل دا ته بل دغه لیکسس آډیو ایډیټور دا به هم را انسټال کړئ له کروم څخه او یا هم له پلی سټور څخه. دا دواړه چې مو را انسټال کړو دوستانو په دو کې دا قسم نعت جوړېږي. زه یې طریقه در ښایم. دوستانو تاسو واورېدو دا قسم نعت موږ پکې جوړولی او ترتیب کولی شو. دوستانو لومړی دا پروګرام خلاصوو. داسې مو کله خلاص کړو نو دغه سټارټ مونینګ باندې به کلیک کوو. په سټارټ مونینګ مو کلیک وکړو. کله چې دغه بټنه کلیک کوئ نو ریکارډینګ به شروع شي، خو د ما ریکارډینګ اوس نه کېږي ځکه چې د سکرین ریکارډینګ روان ده. او دغه اپشنه چې کومه تاسې وینئ په دغه ځای کې تاسې خپل غږ بدلولی شئ او غږ ښکلی او ښایسته کولی شئ. صحیح دا ریکارډینګ چې مې وکړو بیا به هغه جوړ کړئ، هغه چې زه ویډیو سکیپ کوم او ریکارډینګ کوم. دوستانو دویم لیکسس آډیو ایډیټور دغه خلاصوم. دغسې مې خلاص کړو. هغه کوم ریکارډینګ چې تاسې هلته کړی و هغه به تاسې سیو کړئ. دوستانو زه د هغه ریکارډینګ د سیو کولو طریقه در ښایم. دا ولکو ریکارډینګ دا دلته چې په سټارټ مونینګ کلیک وکړئ تاسې به یو ریکارډینګ وکړئ. دوستانو کله چې تاسې ریکارډینګ وکړو او جوړ مې کړو بیا دغه علامه ده دا علامه په دغه به کلیک وکړئ او بیا به په دغه علامه کلیک وکړئ او بیا چې په دغه کلیک وکړو دلته به نوم ورته انتخاب کړئ او بیا به په اوکې کلیک وکړئ. صحیح شو نو تاسې اډیو به سیو شي. دوستانو راځو دوهم پروګرام ته. دلته به تاسې په دغه ځای کلیک وکړئ. په دغه ځای چې مو کله کلیک وکړو نو بیا به دلته تاسې هغه کوم نوم چې مې هغه ریکارډینګ ته ورکړی و هغه به راواخلئ. مثلا زه اوس دغه راخمه او په دغه به کلیک وکړئ. کلیک کومه. دوستانو زه دا لیکشن شروع کوم. دوستانو دا خو اوس ما جوړ کړی ده، زه بل رقمه چې اوس یې جوړ کړم. صحیح ده. یو منټ دوستانو دغه اوپن کومه چې دا ما جوړ کړی. نو دوستانو بښنه غواړم، بلکل دغه ده، دا اوس اوپن کوم. دوستانو اوس دلته په سکرین کې تاسې ته یو څو بټنې درښیم. دا بټنه د پلی کولو ده او دا بټنه د چلانېدو، دا هم د ریکارډر کولو او دا هم د سیو کولو لپاره ده. دوستانو او د اډیو د سیو کولو لپاره دا سیو بټنه ده او د اډیو د راویستلو یا بلې اډیو دې ته چې بله اډیو اچو دا بټنه ده. صحیح شو نو دوستانو موږ اوس دا نعت ور واچوئ. صحیح ده. دوستانو دا موږ ور واچوو بیا به په دغه ځای کلیک وکړو. په دغه ځای به کلیک وکړو. په دې ځای چې مې کلیک وکړو بیا به دا افیکټس دا به انتخاب کړو. نور به په یو شي هم ګوتې نه وهئ، زه یې در ښایم په هغه طریقه یې جوړ کړئ. دوستانو دا پل پای ته به ایکو ته راسئ. دا ما سټینګ ورکړی ده، تاسې سټینګ وینئ. اول په 50 کوئ، دویم په 558 ایم ایس کوئ او دریم به 9 کوئ او دلته یې پلی کوئ هم صحیح غږ یې وګورئ، خو زه یې اپلی کوم او یعنې سموم یې اپلی به یې کوئ. بیا به دلته لیک صبر ورته وکړئ. صحیح اوس یې زه بیا په دغه به کلیک وکړئ، بیا به همغه افیکټس ته ولاړ شئ، بیا به راسئ دلته لیکلي دي کمپوزر، په دغه به کلیک وکړئ. په کمپوزر چې مې کلیک وکړو دوستانو دلته ما سټینګ ورکړی ده، ګوره دا اول دا 16 DB. صحیح شو او دا دوهم ده بیا 10.1، دریم 400 MS او هغه 900 MS ده. دا بل مثبت 19 DB ده او دا هم په صحیح کې ده.
دا هم زه اپلی کوم. دوستانو تاسې به هم بلکل هغه قسم سټینګر وکړئ. دوستانو صحیح سو دا دوه بټنې وې پکې په دغه کې سینات ښکلی کړو. دوستانو اوس یې زه تاسې ته اپلی کوم چې یو مخ زیات په ښکلی نات دوستانو ډېر په زړه پورې طریقه وه. که مې چېرته طریقه خوښ شوي نو ویډیو ضرور لایک کړئ او شیر کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه وه په کمنټ کې کولی سئ او یا زما د واټساپ نمبر په سکرین باندې شو دی په هغه هم پوښتنه کولی سئ. د الله په امان.